په نوشیره کې چې کومه واقعه راغلی وي کنه د تر او د تر زامنو بیان هم راغی چې هغه څه بیان ورکړی د ویډیو را سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده کنه د ایټلی نه او د سایپرس نه چې کومه ورونه راغلي وو نور د تر زامن لګېدلي وو او دوی ایستلي د دنیا نه رخصت کړي وو او بیا چې د معلومات دا راغللو چې دوی د تر زامن ایستلي دي د دنیا نه رخصت کړي دي صرف په دې وجه باندې چې دوی سره پیسې ځان لګټلې وي په زندګۍ کې سټرګل کړی مخ کې تلو ملګرو نو اوس چې د عدالت نه د دوی بیان نه کنه چې دوی څه بیان ورکړي د ملګرو دوی چې د کنه جسمانی ریمانډ ول ورکړي او 2 ورځې او ډیر زیات احوال ورکړي او دغه تر زامن چې دی او تر چې دی نو دغه مکمل انکار کړی چې ما دا نه دی وجل منګه دا کار نه دی کړی ډیر د افسوس مقام دی په خپل وجل کنه چا به ته ویلي کنه چې تاسو دې بیان ورکړي کنه تاسو به ډیر زر راپری دي او ډیر زر به یا شوي کچر تاسو بیان ورکړي چې موږ دا کار کړی دی کنه نو تاسو ته چې نه به سزا هم ملاويږي ټول عمر په جیل کې پراته چا به ته څه خبره کړي ځکه چې پولیس چې هغه هم دا خبره وکړه کنه او خپل بیان جاری کو هغه دا خبر وکړه چې چا دا لمسولې دي چې کتا سول لګ وال درکې 2-3 ورځې نو تاسو چې دنو حال وته مو وای کنه تاسو چې د ټول عمر د پاره به جیل شامل ګرو جوډیشنل ریمانډ د پاره چې دنو په جیل ته دیږي وس جوډیشنل ریمانډ دې ته وای کنه ملګرو چې معلومات پر راوړي چې دی دا کار کړی دی او کنه دی کدی دا نه وی کړی نو دی به ریها کړل شي او کدی دا کړی نو دی بیا وهل ټکول ورکي جسمانی ریمانډ با ول ورکي ډیر د افسوس مقام دی کنه چې هغه کانو ډیر زیات ترقی کړو په زندګۍ کې ډیر زیات مخ کې تلو او د تر زامن او تر ولګي د نور د تر زامن چې د دنیا نه رخصت کړ ډیر د افسوس مقام دی کنه نن سبا چې د عمر چې تکلیف خلکو لدار کوي کنه د خپل خلک ورکي د تر زامن ورکي ملګرو زکه کنه چې تاسو عامه معاشره کې مو ګورئ کنه د تر زامن چې دینو خلک به تربوران ولو دا بالکل ټیک خبره ده ځکه چې د پیسو په وجه باندې چې دینو د نور د تر زامن وېشتلو د درې ورونه چې دینو د دنیا نه رخصت کړ ډیر د افسوس مقام دی هغه چې دینو ځان په ژوندۍ کې سټرګل کړو په ژوندۍ کې ځان کامیاب کړو مخ کې په ژوندۍ کې تلو او د تر زامن پینه پیرځو کړ چې دی ولي کامیاب شولو همون چې دینو خوار وزار ګرځو اوس به هم خوار وزار ګرځي بیا به هم خوار وزار ګرځي هغه چې ونه الله پاک کامیاب کړو او الله پاک د دنیا نه واغستلو هغه چې دنو په ایټلی کې هوټلې وي هغه چې دنو کاروبارونه د خپل تر زامن هم کامیابول خو د تر زامن مخ کې ولګیدل هغه د دنیا نه رخصت کړ هغه د خپل ور وعده راغلو او دوی چې دنو د دنیا نه رخصت ملګرو په دې باره کې تاسو وایي یاره د تر زامن چې دنو نور د تر زامن وشتل او بیا چې دنو هغه دا انکار وکړي چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ته نه یو خبر دا خو زمونږ ورونه دي داسې بیان په عدالت کې ورکړو تاسو کمنټ ولیکئ ځکه چې موږ پاکستان عدالتونه هم داسې کې چرته لګي پیسې ول ورکې چې بیا چې دنو د نور په طرف کېږي ملګرو نو دغه حال زمونږه ځکه چې وز د پولیس بیان هم راغلی دی چې دوی ته چالم څولې دي چې 2 ورځې ولا موږ وهل ورکړي جسمانی ریمانډ او هغه چې دنو حل نه دی ویلې ملګرو